د 2002 کال د جولای لومړۍ نیټه دوه الوتکې په هوا کې په یوه اندازه لوړوالي د یو بل په لوري په سرعت سره د حرکت په حال کې وي. د دواړو الوتکو پیلوټان له دې ناخبره وو چې څو شېبې وروسته دواړه الوتکې په هوا کې له یو بل سره ټکر کیدونکي دي. تر دې ځایه د هوایي ترافیکو د کنټرول په خونه کې ناست کس چې دواړو الوتکو ته یې لارښوونه کوله هم نه پوهېده چې دواړه الوتکې په یوه اندازه لوړوالي الوتنه کوي. د دواړو الوتکو ټکر کېدو ته یوازې 8 ثانیې پاتې وې چې د یوې الوتکې پیلوټ په خپل چپ لوري کې یوه الوتکه مخامخ د دوی په لوري را روانه ولیدله. پیلوټ نه پوهېده چې اوس څه وکړي ځکه وخت ډیر زیات کم و. آیا په دې وخت کې پیلوټ کولی شي چې الوتکه له ټکر کېدو وژغوري یا دا د تاریخ یوه بدترینه د الوتکو د ټکر کېدو حادثه پیښیږي؟ د 2002 کال د جولای لومړۍ نیټه د بسکیرین ایرلاین د فلایټ 927 په نوم الوتکه د شپې په 10 بجو او 48 دقیقو د روسیې له مسکو څخه الوتنه وکړله او د سپین بارسلونا ته روانه شوله. په دې الوتکه کې 80 مسافر او د پیلوټانو په ګډون 9 د الوتکې کارکوونکي موجود وو. په الوتکه کې سپاره ډیری مسافر د ښوونځي زده کوونکي وو چې د روسیې د مالداره کسانو اولادونه وو. په دې الوتکه کې سفر کول د دې ماشومانو بدقسمتي وه یا هم کوم بل څه، ځکه دا ماشومان به له دې یوه ورځ وړاندې بارسلونا ته رسېدلي وای، خو که د هغوی موټروان د موټر لاره نه وای غلطه کړې، ځکه دا ماشومان له دې یوه ورځ وړاندې په بله الوتکه کې بارسلونا ته تلل، خو په کوم بس کې چې دوی هوایي ډګر ته روان وو د هغه بس موټروان څخه هیر شوي وو چې الوتنه له کوم هوایي ډګر څخه ترسره کیږي. له همدې کبله د بس موټروان ټول ماشومان د هغه هوایي ډګر پر ځای چې الوتنه ترې کېدله یو بل هوایي ډګر ته وړي وو چې له امله یې په هغه ورځ الوتنه ترسره نه شوه. ځکه خو دوی ټول یوه ورځ وروسته په همدې الوتکه کې سفر کوي چې ښایي له هوایي حادثې سره مخ شي. د الوتکې پیلوټان ډیر تجربه لرونکي کسان وو. د الوتکې پیلوټ 52 کلن الکساندر میکایلوویچ ګراس چې 12,000 ساعته د الوتنې تجربه یې لرله او لومړی افسر 40 کلن اولیګ پاولوویچ چې 8500 ساعته د الوتنې تجربه یې لرله. تر دې ځایه هر څه سم روان وو. ټولو مسافرو له الوتنې خوند اخیسته، خو دوی له دې نه وو خبر چې یوه زړه بوږنونکې حادثه د دوی په لوري په تیزۍ سره را روانه ده. بل لوري ته د ایټالیا د برګامو له نړیوال هوایي ډګر څخه د DHL فلایټ 611 په نوم یوه الوتکه د بسکیرین ایرلاین الوتکې له الوتنې څخه 2 ساعته وروسته الوتنه کوي. دا یوه کارګو یا بار وړونکې الوتکه وه چې د بیلجیم بروسل هوایي ډګر ته روانه وه. په دې الوتکه کې هم ډیر تجربه لرونکي پیلوټان موجود وو. د الوتنې په مهال د DHL الوتکې د سویس فیډرل ایر سپیس له ټرافیک کنټرولر سره اړیکه ونیوله او په 6,000 فوټه لوړوالي یې د الوتنې اجازه وغوښتله. د هوایي ترافیکو کنټرول کوونکي هم دوی ته اجازه ورکړله. له دې سره DHL الوتکه د 6,000 فوټه لوړوالي په لوري حرکت پیلوي. د سویس هوایي ډګر د هوایي ترافیکو کنټرول د یو شخصي شرکت سکای ګایډ له لوري ترسره کېده او په هغه وخت کې د هوایي ترافیکو په کنټرول خونه کې یوازې یو کس موجود وو چې په یوازې ځان یې ټولو الوتکو ته لارښوونه کوله. کله چې DHL الوتکه 6,000 فوټه لوړوالي ته ورسېدله، هلته له وړاندې د بسکیرین ایرلاین الوتکې په همدومره لوړوالي الوتنه کوله او هغوی هم د ترافیکو له کنټرول کوونکي سره اړیکه ونیوله او خپل معلومات یې ورکړل. خو د ترافیکو کنټرول کوونکي د ډیرې بوختیا له کبله دې ته پاملرنه ونه کړله چې دواړه الوتکې په یوه اندازه لوړوالي له یو او بل څخه په یو څه فاصله کې الوتنه کوي. که مخه یې ونه نیول شي، یوازې یوه دقیقه وروسته دواړه الوتکې له یو بل سره په هوا کې ټکر کیږي. په همدې وخت کې د ترافیکو د کنټرول کوونکي پام کیږي چې دواړه الوتکې یو بل ته ډیرې نږدې شوي دي. هغه سم د لاسه له بسکیرین الوتکې سره اړیکه نیسي او هغوی ته د لوړوالي د کمولو امر کوي. خو د کنټرول کوونکي له امر څخه وړاندې د دواړو الوتکو د TCAS سیستم فعال کیږي او دواړو الوتکو ته خبرداري ورکوي. د TCAS سیستم یوه داسې ټکنالوژي ده چې دوه الوتکې په هوا کې له یو بل سره د ټکر کېدو څخه ژغوري. دا سیستم د الوتکې په وړاندنۍ برخه کې نصب شوی وي او کله چې الوتکه الوتنه کوي دا سیستم شاوخوا سیمه سکین کوي. کله چې په خپله نږدې ساحه کې کومه بله الوتکه سکین کړي، د دواړو الوتکو TCAS سیستم فعال کیږي او یوې الوتکې ته د لوړوالي او بلې الوتکې ته د ښکته کېدو لارښوونه کوي.
چې له همدې کبله دواړه الوتکې د یو بل څخه ښکته او پورته پرته له ټکر کېدو تیریږي. کله چې دا الوتکې د یو بل په لوري په سرعت سره نږدې کېدلې، په همدې وخت کې د TCAS سیستم د بسکیرین ایرلاین الوتکې ته د پورته تګ او د DHL الوتکې ته د ښکته تګ لارښوونه وکړله. د DHL الوتکې پیلوټ پرته له ځنډه د سیستم لارښوونه ومنله او د الوتکې د ښکته کېدو هڅه یې پیل کړله. پیلوټ د ترافیکو له کنټرول کوونکي سره د اړیکې نیولو کوښښ وکړ ترڅو هغه ته هم خپل معلومات ورکړي، خو کنټرول کوونکی په همدې وخت کې د بسکیرین الوتکې له پیلوټ سره په خبرو بوخت و. دلته د بسکیرین الوتکې د TCAS سیستم پیلوټ ته د پورته تګ لارښوونه کړې وه، خو د ترافیکو کنټرول کوونکي برعکس پیلوټ ته د ښکته تګ امر وکړ. اوس د بسکیرین له پیلوټ سره دوه انتخاب موجود وو، یا خو به یې د الوتکې د سیستم خبره منله او یا هم د ترافیکو د کنټرول کوونکي. په هغه وخت کې د TCAS ټکنالوژي نوې مروج شوې وه. پیلوټ د سیستم په لارښوونه زړه نازړه و. بالاخره پیلوټ سیستم ته پاملرنه ونه کړله او د ترافیکو د کنټرول کوونکي خبره یې ومنله او الوتکه یې مخ په ښکته روانه کړله. خو د بسکیرین پیلوټ او د ترافیکو کنټرول کوونکی دواړه له دې ناخبره وو چې د DHL الوتکې پیلوټ د TCAS لارښوونه منلې ده او له وړاندې مخ په ښکته روان دی. اوس دواړه الوتکې مخ په ښکته روانې وي. که چیرته د بسکیرین الوتکې پیلوټ هم د کنټرولر په ځای د TCAS سیستم لارښوونه منلې وای، شاید دواړه الوتکې له ټکر کېدو ژغورل شوې وای. اوس دواړو الوتکو یو ځل بیا په یوه اندازه لوړوالي الوتنه کوله. دلته د ترافیکو له کنټرولر څخه یوه بله تیروتنه هم وشوله. کله چې د بسکیرین الوتکې پیلوټ له کنټرول کوونکي څخه پوښتنه وکړله چې DHL الوتکه د دوی کوم اړخ ته تیریږي، کنټرول کوونکي ورته وویل چې DHL الوتکه ستاسې ښي لوري ته تیریږي، خو په اصل کې DHL د بسکیرین الوتکې چپ لوري ته الوتنه کوله. له همدې کبله د بسکیرین پیلوټ تر وروستۍ شیبې پورې خپل ښي لوري ته DHL الوتکه لټوله. اوس ټکر کېدو ته یوازې 8 ثانیې پاتې وې چې د بسکیرین پیلوټ خپل چپ لوري ته د DHL الوتکه په تیزۍ سره د دوی په لوري را روانه ولیدله. د بسکیرین پیلوټان هیڅ نه پوهېدل چې اوس څه وکړي. پیلوټ د TCAS سیستم لارښوونه ومنله چې له وړاندې یې لا ویل چې الوتکه باید پورته لوړه شي، خو اوس ډیره ناوخته شوې وه. بل لوري ته د DHL پیلوټ هم بسکیرین الوتکه ولیدله، خو په دې وخت کې هیڅ نه کېدل. د شپې په 11 بجو او 15 دقیقو له ځمکې څخه د 4,890 فوټه په هوا کې دا دواړه الوتکې یو له بل سره ټکر کیږي. د بسکیرین الوتکه په ملا غوټه ماته شوله او په 2 برخو له ویشل کېدو وروسته په ځمکه زره زره ولوېدله. بل لوري ته د DHL الوتکې وروستۍ برخه هم پرې شوې وه چې له کبله یې الوتکې خپل توازن له لاسه ورکړی و. پیلوټانو کوښښ کاوه چې الوتکه په یو ډول کنټرول کړي، خو الوتکه په پوره توګه بې کنټروله شوې وه. له ټکر کېدو وروسته هم DHL الوتکې 7 کیلومتره الوتنه وکړله، خو بالاخره پیلوټان په دې پوه شول چې د دوی برخلیک هم هغه څه کېدونکی دی چې بسکیرین الوتکه ورسره مخ شوله او څو شېبې وروسته DHL هم په تیزۍ سره په ځمکه ولګېدله. دا یوه داسې وحشتناکه پیښه وه چې په دواړو الوتکو کې یو کس هم ژوندی پاتې نه شو. هغه ماشومان چې یوه ورځ وړاندې باید بارسلونا ته رسېدلي وای، سیده د مرګ تر خولې ورسېدل. تاسو به فکر کوئ چې ښایي دا کیسه همدلته پای ته رسیږي، خو د کیسې یو بل مهم لوری لا پاتې دی. ښایي د دې زړه بوږنونکې پیښې مخه نیول شوې وای، خو په هغه شپه حالات داسې برابر شول چې ټوله ممکنه لارې یې بندې کړلې. په حقیقت کې په هغه شپه د ترافیکو د کنټرول په خونه کې یوازې یو کنټرول کوونکی نه، بلکې له هغه سره یو بل همکار هم موجود وو چې د شپې د پخېدو له امله بلې خونې ته د خوب لپاره تللی وو او دا کار یې د ټولو قوانینو خلاف عمل ګڼل کېږي. که چیرته هغه بل کنټرول کوونکی د خوب لپاره بلې خونې ته نه وای تللی، ښایي د دې پیښې مخه نیول شوې وای. له دې پیښې وروسته هغه کنټرول کوونکي ته چې په هغه شپه په کنټرول خونه کې موجود وو رواني ناروغي پیدا شوله.
خو د سکای ګایډ شرکت چې د سویس د هوایي ترافیکو د کنټرول مسؤلیت یې درلود، هغوی د دې پیښې پړه په روسي پیلوټانو ورواړوله. له څېړنو وروسته سکای ګایډ ومنله چې دا پیښه د دوی د کارکوونکو د تېروتنو له کبله رامنځته شوې وه. سکای ګایډ د قربانیانو کورنیو ته د کمپنسیشن یا هم د پیښې د جبران کولو په خاطر هر ډول تاوان ته سینه وډبوله. خو دلته په دې کیسه کې یو نوی موډ را پیدا شو. یو کس چې میرمن او اولادونه یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي وو، کله چې هغه ته د سکای ګایډ شرکت له لوري د کمپنسیشن یا د پیښې د جبران کولو په خاطر د پیسو وړاندیز وشو، هغه یې له اخیستلو انکار وکړ. د هغه په زړه کې د انتقام اور بل وو. نوموړي فکر کاوه چې د دې ټولې پیښې مسؤل هغه کنټرول کوونکی دی چې په هغه شپه په کنټرول خونه کې موجود وو. هغه له ډیرو کوښښونو وروسته د کنټرول کوونکي په اړه معلومات او د هغه ادرس لاسته راوړل. له دې پیښې 2 کاله وروسته نوموړی کس د شپې په تیاره کې د کنټرول کوونکي کور ته ورغی او کنټرول کوونکی یې د هغه د میرمنې او اولادونو په وړاندې په قتل ورساوه.